خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال باندې طیبیا ممتړل دملا باندې طیبیا په دې لاس ټول بارو جوړه د صحت مجامع سنبالیا سي کپتان جنت ماده ستاسو خدمت کې زه شم لکه څنګه چې تاسو ګورئ درنو لیدونکو په تصویر کې کابل نړیوال نندارتون ته راغلی یو دلته بېلابېلو کورني تولیدي شرکتونو خپل تولیدات راوړي دي نو موږ به تاسو ته درښایو چې هېوادوالو څه تولید کړي دي تر پایه ملتیا وکړئ له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال باندې طیبیا ممتړل بلې غرفې ته راغلو دا هم کورني تولیدات دي چې کولر تولیدوي الحمدلله اوس خپله په افغانستان کې کولر تولیدېږي نو اوړی هم را روان دی او ګرمي ده نو خپلو کورني تولیدات څخه استفاده وکړئ ماشاءالله ښایسته کولر یې تولیدېدی او مسؤل کس را خبرې کوو چې دا کولر څنګه تولیدېږي سلام ستړي مشه سلام علیکم خوب هستی برادر ډېره مننه که په پیل کې راته نوم مبارک دی نوم بریالی است یکی از نماینده‌های محبوب کولر تاسو راته وایئ دغه کولر څنګه تولیدېږي په کوم مرحله این خب مرحله بسیار دشوار است 25 مرحله داره 25 قالب داره یعنی هر قالب جداگانه هر پرزش تولید میکنه او دغه خام مواد تاسو کوم ځای څخه راوړئ لکه مساله شوله دې ته ورته نور موتورې شولې مواد خامش میاره ما از کشور ایران میاریم دیگه موتور او بازکش از چین است دغه چین او دغه ایران څخه او تاسو شرکت کوم ځای کې موقعیت لري شرکت ما قلعه عبدالعلی سرک کابل قندار او که شرکت کې څو نفر کار کوي در شرکت ما تقریبا 80 نفر کارگر داریم څومره وخت کېږي ستاسو شرکت په فعالیت باندې کار تقریبا 10 سال میشه که شرکت ما فعالیت با کار آغاز لس کاله کېږي تاسو خپله کورني تولیدات جوړوئ په خپله افغانستان کې او څومره ولایتونو ته ستاسو تولیدات رسېدلي دي تمام ولایت‌ها داریم تولیدات ما هست دیگه 2 سال میشه که ما ساخت کولر را شروع کردیم د دې نه مخکې مو تاسو تولیدول لاشپیر کودبند ثبت میوه په وروستیو کې د پیغام څه د هېوادوالو ته بالخصوص حکومت څخه څه هیله ده برای هموطنان ما پیام مهم است که از جنس وطنی استفاده کند تا به اقتصاد وطن خوب است رشد بتن اقتصاد وطن ډېره مننه ژوندی اوسئ موږ ته مو وخت راکړه خیر اوس خدمات کوو اوس خدمات کوو وحدت او کمال بلې غرفې ته راغلو چې دا پلاستیکونه تولیدوي الحمدلله په خپله افغانستان کې پلاستیکونه تولیدېږي د بېلابېلو کمپنیو یعنې شرکتونو دوی پلاستیکونه چاپ کوي بېلابېلو شرکتونو ته دغه مسؤل کس سره خبرې کوو چې دغه پلاستیکونه څه رقم تولیدېږي او کومو شرکتونو تولیدوي سلام ستړي مه شئ علیکم السلام وروره جوړې بخیر ډېره مننه سلامت اوسئ په پیل کې راته نوم مبارک احمدضیاء زهري یم د امید شهر د پلاستیکو فابریکې یو نماینده ډېره مننه تاسو راته دغه پلاستیکونه څه ډول تولیدېږي دا د خام مواد موږ له ایران نه راوړو د خام موادو نه ماشینري دی هغه کې اچوو بالاخره په شیري پلاستیکونه لکه ال ال ډي پلاستیکونه دی ایچ ډي پلاستیکونه دی او ورسره نور د چا پلاستیکونه تبلیغات لپاره موږ جوړوو او دغه خام مواد چې تاسو یادونه وکړه دغه کومه څه خام مواد دي پلاستیک دانه ورته چې لکه همغه به دا پلاستیک دانه ده او پلاستیک دانه ده د ایران نه موږ راوړو دلته په افغانستان کې نه پیدا کېږي دغه نه متاسفانه موږ نفت لرو د نفت استخراج زمونږ ظرفیت دلته د افغانستان کې کم دی او دغه دانه افغانستان کې نشته متاسفانه دغه تاسو څو ډوله څومره شرکتونو ته تر اوسه پورې تاسو د خپل پلاستیکونه چاپ کړي موږ ډېر زیات هغه دی ډېر زیات شرکتونه دي چې موږ ورسره د فلحال ورسره کار کوو لکه څنګه چې دا ګورئ میلانو دی د میلانو سګرټ دی شیر خالص دی قوت شوده ده او دې سره
مونږ د بسته‌بندي پلاستیکونه لکه شرنګ رول ورته وایي، شرنګ فلم ورته وایي، دا پلاستیکونه مونږ جوړوو د جوس، نوشابې، شودۍ، مثلا د دغه بوتلو باندې کوم سټیکر لګېدلی نه دا کوم پلاستیکونه چې کارتن پې باندې تاو شوی ده دغه کارتن باندې کوم نه کنه سولوشن ټیپ ورته نه کارتن چې بسته‌بندي کیږي مکمل د سر نه تر اخره پورې دا بوتلونه چې آمدني بوتلونه لکه څنګه چې تاسو ګورئ کنه چې تاسو ځان غونډ کړی وي دغه پلاستیکونه دي او زراعتي لولۍ همچنان موږ سره شته د پالیز لپاره. ستاسو شرکت کوم ځای کې موقعیت لري او ستاسو شرکت کې څونه نفر کار کوي؟ زمونږ فابریکه نساجي بګرامي کې ده، صنعتي پارکونه د جمعه محمد محمدي او تقریبا 80 نفر موږ سره کار کوي. څومره وخت کېږي تاسو خپل شرکت کار باندې پیل کړی؟ موږ 14 کاله یا نهایتا 15 کاله کېږي چې دغه بخش کې یا دغه سکتور کې موږ فعالیت لرو بازار کې. 14 کاله کېږي. د 14 کالو کې همدغه تاسو تولیدول؟ دقیقاً چاپی پلاستیکونه، شرنګ او بعض نور د مالګې پلاستیکونه دي. اوس وخت کې د بهر څخه دغه تاسو کوم شی نه تولید لکه پلاستیکونه شو ترڅنګ بسته‌بندي او دغه خارج نه راځي کنه اوس دلته په افغانستان کې نه دا ټول کوم تولیدات چې تاسو دلته ګورئ دا ټول زمونږ خپل تولید ده، دلته افغانستان کې تولیدېږي. وروستیو کې د هیوادوالو د بالخصوص حکومت څخه څه هیلې لري؟ د حکومت سره دغه هیله لرو چې موږ ته زمینه د کار مساعد کړي، سهولتونه او خدمات باید اضافه شي خصوصا صنعتکارانو ته. او یوه ډېر غټه ستونزه چې د افغانستان صنعتکاران لري د برق مسله ده، برق ډېر کم دی. هیوادوالو ته مو څه پیغام دی؟ بس د خپل پیشرفت لپاره همیشه کوشش وکړي، یو ښه آیډیا او کوم کار چې شروع کوي باید زمینه سازي وشي. ډېره مننه ژوندی اوسئ، موږ ته مو وخت راکړی. له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو، له نړۍ سره سیال نور سمسور به یې کړو. درنو لیدونکو بلې غرفې ته راغلو چې دا کورنی تولید دی، دروازې جوړوي. نو دغه مسؤل تاسو سره خبرې کوو چې دغه دروازې څنګه جوړېږي. له موږ سره اوسئ. سلام ستړي مه شئ. سلام علیکم، ښه دی، جوړ خیر خیرات ده. ډېره مننه، سلامت اوسئ. په پیل کې راته نوم مبارک کړئ. عبدالوحید ستارزی. تاسو راته سلام صاحب وایي تاسې دروازې جوړوئ، دا څه ډول جوړېږي؟ دا د منګه فابریکه ده پارکۍ صنعتي جمعه محمد محمدي کې. هلته منګه خار لرګی اخلو، هغه بیا وچوو، هغه نه بعد بیا هغه باندې کار کوو، نو سکلیټ بندي کېږي. سکلیټ بندي نه بعد صافېږي، هغه نه بعد ډیزاین خوري، ډیزاین نه بعد بیا رنګ ته ځي. دغه لرګي تاسو له کوم ځای څخه خپله داخل کې هېواد کې پیدا کېږي؟ کوم لرګي استعمالوئ؟ دا روسۍ لرګی ده چې موږ ترې استفاده کوو. هغه روسي لرګي دلته شته دي. کوم لرګی دی؟ دغه بیا نشتري لرګی او دا کمپیوټري لرګی ده، هغه نه موږ استفاده کوو چې ښه لرګی ده، هغه نه استفاده کوو. راوړی لکه په دغه باندې دی. دا اوس وګوره، دغه د دروازې دننه چې دی دغه شی استفاده کېږي. او دا د بازار کې چې دا دوه رقمه خلک استفاده کوي، مثال هم دا شی پکې استفاده کوي، هم دا لرګی دی او دغه کاغذ دی؟ دا کاغذ ده، دا شبکې کاغذي ورته وایي. دا شبکې چې ده د تختې ده، بیا دننه دا داخل د دروازې استعمال؟ بله هو دننه دروازه. او نور څه شی پکې استعمالېږي دروازو کې؟ دروازه کې خو دا چې ده دا په دغه شکل باندې دا ډیزاین خوري. ډیزاین چې وخوړ بیا بعد دغه ډیکور رنګ کېږي. ډیکور رنګ د موټر رنګ ده، نو هغه بیا بعد دغه بیا ساحې ته ځي، نصبېږي خلاص. او شرکت کې څو نفره کار کوي او څومره وخت کېږي تاسو شرکت؟ د منګه شرکت کې تقریبا 15 نفر پورې شاوخوا دي انشاءالله کار کوي. څومره وخت کېږي فعالیت؟ والا فعالیت تقریبا 15 کاله کېږي الحمدلله. 15 کاله کېږي تاسو دروازې جوړوئ. د هېواد څو ولایتونو ته مو خپل د تولیدات رسېدلي دي؟ ولایت فقط ډېر ولایتو ته، کابل کې خو ډېر زیات دي، او نور مثال داسې خوست او پکتیا او دې خواته جلال آباد او خواته سمت شمال خواته چې دی هغه نو بیا ډېرو ولایتو ته، مثال شبرغان دی، سمنګان ده، سرپل ده، مزار ده، ټولو ته موږ ولایت دغه کوو. حتی زابل او دې خوا قندهار او دې خواته موږ دغه کوو. او د بهر څخه دروازې راځي لکه تیاره جوړې شوې راځي که نه دا خپله په افغانستان کې تولید؟ هغه شی خو راځي چې هماغه دی د منګه بازارونه چې خراب کړي، هماغه خلکو خراب، هماغه دروازو خراب کړي چې هغه راځي، هغه چې نه هغه یې دغه یې جیګ دی د ترکي په نوم باندې هغه خلک اخلي، که نه اصلا الحمدلله د کیفیت د هغه نه ډېر پورته ده چې موږ پرې باندې کار کوو. ستاسې کیفیت د هغوی نه ښه دی؟ او الحمدلله ډېر ښه ده. نو ولې خلک استفاده نه کوي د خپلو کورني تولیداتو؟
خو داسې دی چې هغه خلک هغه دروازې که بندېږي انشاءالله بیا یې دې او دغه زیاتېږي نو اوس هماغه خبره ده چې هغه راځي او دغه خلک دونه نه استفاده کوي. وروستیو کې د هېوادوالو ته څه پیغام دی؟ والله که داخلي تولید نه خلک استفاده وکړي د موږ تاسو خپل افغانان دا به ډېره ښه انشاءالله. ډېره مننه ژوندی اوسه چې موږ ته مو وخت راکړ. جنات په مثال جنات په مثال خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل وطن خپلې غرفې ته راغلو چې دا بېلابېل توکي تولیدوي له دغه مسؤل کس را خبرې کوو چې دا څه شی تولیدوي. سلام ستړي مه شئ. علیکم السلام. الحمدلله شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ډېره مننه سلامت اوسه. تاسو سره د فعل کې نوم خپل نوم هم څه دی؟ نام ما محمد نادر منیب است. از بدخشان هستیم. در اینجا در نمایشگاه شرکت کردیم. مدت یک هفته میشه که در هفته صنعت شرکت کردیم. تاسو شرکت څه په نوم دی؟ څه شی تولیدوي؟ ما تولیدات ما که از قبیل روغن سیادانه است که خالص اینجا تولید داریم. عسل کوهی تولید خودمان است. روغن انواع روغنیات گیاهی است. پودر سینجیت است و قرقات است که مواد خود خام است و دیگه انواع گیاه پودر اچ پایلوریس تولید خودمان. این چیزایی است که ما تولید میکنیم. او دغه څه شی جوړوي تاسو موږ ګورو چې هلته اوبه دي که تیل یک شی این روغن سیادانه یا تیل سیادانه میگن که از سیادانه خالص سرد و طبیعی میکشه. ماشین جرمنی است کاملا سرد میکشه و ما به طور استاندارد و طبیعیش میکشیم. این تیل سیادانه میباشه. دغه سیادانه تیل سیادانه څه دپاره ښه دي؟ سیادانه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که جز مرگ به همه درد دواست. چون این عالی متخصصین اطباء به این نتیجه رسیدن که تمام موادی که به وجود ضرورت داره در سیادانه موجود هست. برای معده درد خورده می شود، برای گرده همچنان در عسل استفاده می شود، در چربی خون، در کمردرد و پایدار چیزا، در ریزش موی، جلوگیری از سفیدی، زودرس موی و همچنان برای افرادی که گرم مجازه هست، این تبش گرم خشک است، یک ذره احتیاط شود بهتر است. همراه آب سرد استفاده کنن یا همراه چیزای سرد. دیگه چیزی است که در نهایت مفید می باشه. او دا څه رقم خوړل کیږي او کنه په کوم ځای چې درد کې هغه این هم خورده می شود، روغنش هم مالش کرده می شود، هم خورده می شود. مالش در خاطر درد زانو و چیزا خالص مالش می شود و سرد مالش می شود و خوردنش است که در میکروب معده اچ پایلوری چیزا همراه عسل خورده می شود، گاهی همراه آب خورده می شود، نوشیده می شود و گاهی هم همراه شیر استفاده می شود و گاهی خالص خودش استفاده می شود. دغه څه شی دی چې موږ ګورو په این زیره هست. زیره بدخشان است. زیره کوهی خالص بدخشان است و بسیار عطر و چیز خوبش داره که نمیشه که شما ببینین. بسیار یک عطری نازنین و خوب بوی رم داره. شما ببینین بسیار عطر خوبش داره. دیگه زیره کوهی بدخشان است. او دغه څه کې استعمالیږي کنه دا وریجو کې استعمالیږي کنه دیک ایره در برنج هم استفاده می شود. اگر نرم کرده شود در قورمه هم استفاده می شود. در انواع غذا به خاطر طعم او و به خاطر که تبش سرد است چربی را و یا چربی را کم میکنه، وزن کم میکنه، به این خاطر بیشتر زیره را مردم استفاده میکنه. او دغه هم ګورو دغه څه شی تولیدي. این صفوف معده است. صفوف معده یا راحت معده برای راحتی معده هضم طعام در این چیزا در نهایت مفید می باشه و طعام میخری سوخت پیدا میشه و چیا این از 12 نوع مواد ترکیب شده و بسیار ترکیباش هم کاملا خالص گیاهی می باشه. ډیره مننه سلامت اوسئ. ستاسو شرکت کوم ځای کې فعالیت کوي او څومره وخت کې ستاسو شرکت کار کوي؟ تقریبا 12 سال میشه ما در بخش کار میکنیم. در بخش طبابت یونانی یا طبابت گیاهی در بدخشان است. همین تولیدات ما تصمیم است که نمایندگی خود در کابل ان شاء الله به زودی آغاز کنیم. ډیره مننه سلامت اوسئ. پروستوی کې هیوادوالو ته څه پیغام دی؟ برای تمام دوستا پیام ما ای است که در راستای نمایشگاه ها همکاری با متشبثین یا تولید کننده ها همکاری بکنن و تولیداتشون را رشد بدن و اینا را در بخش تجارت و این چیزا ترینینگ بدن تا که اینا به یک موفقیت کامل برسن. ډیره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړی. یووالي ته ژوند د هېواد او وطن ټول یووالي ته ژوند د هېواد او وطن نور نفاق ختموي
نور نفاق ختموي د حریات جمال یا هم سلام درنو لیدونکو بلې غرفې ته راغلو چې دوی ژرندې او دې ته ورته نور تولیدات کوي دغه مسؤل کس را خبرې کوي چې دوی څه تولیدوي. سلام ستړي مه شئ. سلام وراره ښه یې جوړې ساتم ښه دی. ډېره مننه سلامت اوسئ. که پیل کړی ته نوم مبارک دی. نجیب الله ولزاده یم د مسؤل د فروشګاه برادران عظیمي. ډېره مننه. تاسو راته ستاسې شرکت څه شی تولیدوي؟ زموږ شرکت ماشینري ده چې په هغه ماشینونو کې یو زرنده ده چې غنم وړه کوي، بل چې کوم دی یو ماشین ده چې هغه غنم پاکوي، او بل یو ماشین ده چې هغې ته حلف پټکن ورته چې د مالونو ته واښه ماتوي، بل دوربین ده چې د اوبه نه برق تولیدوي، یو ماشین ده چې هغه میوه خشکوي اوچوي، خشکونو ته وایي چې میوه یې سبزیجات یې هر شی چې هغه پکې ماشین کې اچي هغه وچوي د لمر په ذریعه باندې. برق چې جوړوي د اوبو نه دا کوم ماشین دی دلته خپله داخل افغانستان کې جوړېږي تولیدېږي؟ دا ماشین دی دا ماشین ده چې دا ساخت افغانستان ده چې همدلته خپله تولید په افغانستان کې کېږي. زموږ خپله فابریکه ده په هرات کې ده، هلته جوړېږي چې دا توربینونه د 2 کیلو واټ نه تر 200 کیلو واټه پورې جوړولی شي. 200 کیلو واټ باندې جوړولی شي؟ او دغه 200 کیلو واټ په یو وخت کې جوړولی شي که نه توربینونه دغه به ورته زیاتی؟ نه، دا توربین ورته ډاینامو ورته اضافه کېږي چې که څوک غواړي چې 10 کیلو واټه وغواړي ورته جوړوو، منظور یعنې چې تر 200 پورې چې که څوک وغواړي موږ جوړوی شو ورته. د خلکو په غوښتنه باندې تاسې جوړولی ځکه مخکې دغه نه جوړولی؟ خلک چې څومره غوښتنه وکړي هغه زموږ انجینر ځي هغه ساحه ګوري چې څومره اوبه لري هلته، هغه بیا هغوی تثبیتوي چې په دغه اوبو کې 100 کیلو واټه برق ورکوي، هغې نه پس بیا موږ دا ماشین ته او دغه اوبو ته څومره لکه 10 کیلو واټ یا 200 کیلو واټ پورې څومره اوبو ته اړتیا ده چې اوبو ته برابر شي؟ اوبو خو یو خو ارتفاعي چې کومي جګ پکار ده، بل سپیډ د اوبو دومره زیات دی چې یو ثانیه کې د 100 لیټره بیلر نه دی جړ ډک سي، هغې نه پس بیا موږ وایو چې دا په یوه ثانیه کې 100 لیټره یو بیلر چې دی چې هغه پې ډک سي، هغه کې بیا دا نتیجه ورکوي. 200 کیلو واټه بیا نتیجه ورکوي. او 10 کیلو واټه دپاره څومره اوبه پکار دي؟ هغې نه هم لږ پکار دي، لهدا 50 دغه جوړ کړي 50 سیکنډه کې یا 50 دغه یو دقیقه کې چې یو بیلر ډک یو دقیقه یو بیلر ډک. او ستاسې شرکت څومره وخت کېږي چې فعالیت شروع کړي؟ زموږ شرکت تقریبا 8 کاله کېږي چې فعالیت کوي. ماشاءالله زموږ ماشینونه تولید هم زیات شوي دي او مشتریان هم ټول راځي دي. نور ډېر ماشینونه موږ لرو چې دلته کې دا خو نمایشګاه ده، ځای محدود ده، نشو راوړی چې ټول راوړو. نور ماشینونه موږ سره چې تیږه ماتوي، پوډر ترې جوړوي، ماشینونه موږ سره مکسرونه دي چې چرګانو ته دانې جوړوي، ډېر ماشینونه ده موږ سره. ډېره مننه سلامت اوسئ. دغه تیږې چې ماتوي دغه ماشینونه خپله په افغانستان کې جوړېږي؟ ټول دلته ساختېږي، ټول داخلي تولید مواد خام هم دلته دي، ټول مکمل هم دلته جوړېږي، رنګ کېږي، آماده کېږي. ډېر ښه چې دومره هر څه جوړېږي په خپل هېواد کې، بیا هم خلک د خپلو کورني تولیداتو نه خبره دي او نور خارجي تولیدات استعمالوي. او تر څنګ یې نور څه نه تولیدوئ؟ یوازې همدا ژرندې او دغه تولیدوئ؟ نه، خو زرنده ده چې غنم وړه کوي، بل غنم پاکم ده چې پخوا به خلک چچ باندې د غنم پاکوله، اوس دې ماشین کې چې واچي دم سولري ده، ټول سیستم د سولري ده، په یوه ساعت کې تقریبا 400 کیلو غنم پاکوي. 400 غنم پاکول ورته نور دانې څه نه پاکوي لکه لوبیا شو تر څنګ دال چې که څوک وغواړي هغه هم ورته جوړوی شي، مشکل نشته دی. خالي اوس دا دلته چې موږ راوړی ده د زرنده ده، غنم پاکون دي، حلف خورکون دي، بل مکسر ده چې دانې ته دا مکسر څه شی څه دنده لري؟ کوم شی مکس کوي؟ دا مکسر چې کوم دي د تخمي چرګانو لپاره دانې مکس کوي. په یوه 15 دقیقه کې تقریبا 1 طن مواد جوړوي. په 15 دقیقې کې 1 طن جوړوي. ډېره مننه. په وروستیو کې مې هېوادوالو ته څه پیغام دی؟ دغه نمایشګاه څنګه ارزوئ؟ ځکه نن خو سبا یا وروستۍ ورځ به څنګه ارزوئ تاسې؟ نمایشګاه خو ډېر ښه ده ځکه چې ډېر هېوادوال چې دلته راځي هغوی د خبرېږي د وطن د تولید نه خبرېږي او ټولو ته تجارانو ته دا نمایشګاه ډېره ګټه لري. او موږ د عام وطنونو نه زه خواهش کوم چې د خپل داسې دلته د خپل تولیدات وګوري او د خپل تولیدات نه استفاده وکړي، تر څو چې موږ خپل استفاده ونه کړو د خپل تولیدات نه، هېڅ وخت موږ پرمختګ نشو کولی. ډېره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ. بل وطن جوړو له نړۍ سره سیال خپل. بیا موږ زموږ درنو لیدونکو بل غرفې ته راغلو چې دوی اطفایي ډبې جوړوي، تر څنګ یې نور څه تولیدوي. دغه مسئول کس را خبرې کوي دوی څه شی تولیدوي. سلام ستړي مه شئ. علیکم السلام. سلام خدمت شما و همکار شما.
تشکری میکنیم از اینکه غرفه ما آمدین به خاطر همین فرهنگ یکی به مردم چه قسمی مثلا تجهیزات و تولیدات وطن به مردم ډېره بشناسیم. مننه سلامت اوسئ که په پیل کې راته نوم مبارک دي صاحب. اسم انجینر سید مرتضی است. مسئول همین غرفه بخش سیستم‌های اطفائیه هستم و بخش تجهیزات مربوط ساختمان میشه کیبل تری و کیبل لدر است. انجینر صاحب تاسو سره د ستاسې دغه اطفایي ډبو وغیره سربیره بل څه شی تولیدوئ؟ بله ما بالون‌های اطفائیه است، غیر از بالون‌های اطفائیه ما پنل بردها یا صندوق‌های اطفائیه است. غیر از تولیدش ما سیستم‌های راه اندازی ترینینگ آموزش به مردم داریم دیگه. همون قسمی که شما در عکس می‌بینین اینجا همین برنامه را داریم با هموطنان خود، با فابریکات، با شرکت‌های ساختمانی، با ادارات دولتی. ډېره مننه سلامت اوسئ. دغه راته دغه اطفایي ډبې کوم پوډر چې دا خپل داخل هیواد کې پیدا کېږي که نه د خارج څخه راوړی؟ موادش خام مواد که در وارداتی است. البته دیگه باز تمام کارایش از تستش و دیگه برنامه‌اش ما در داخل انجام میدیم دیگه. ایام کسی برای بالونای اطفائیه است، فوم است، چون همین مسئول اطفائیه کسی هر مسئول همون موقعیت خاص خود داره. مثلا پودر موقعیت خود داره، فوم موقعیت خود داره. مثل که از این تانگتیل یکی از مواد خاموش کنندش همین فوم است که باید فوم اونجا استفاده شود. در پهلوش نوع پودر است ABC. ډېره مننه سلامت اوسئ. ستاسو شرکت چیرته موقعیت لري او څومره وخت کېږي چې فعالیت شروع شرکت که است کورتشار هستیم، بازار کورتشار هستیم. برای څومره وخت کېږي فعالیت شروع؟ فعالیت تقریبا یک 8 سال هستیم که در این بخش خدمات هم داریم، فعالیت هم دست. او ستاسو شرکت کې څو نفره کار کوي؟ څو تنه؟ الحمدلله فعلا خب واقعتش تعداد پرسنل کم است، ولی در یک وقتش ما در حد یک 20 نفر تا 50 نفر بودیم. په وروستیو کې مو هیوادوالو ته څه پیغام دی؟ پیام به هموطنانیم همی است که از محصولات وطنی و داخلی استفاده شود، چرا که زنجیر است. هر قدر که همین پول در داخل وطن ما شما در جریان بفته، همون قدر تعداد پرسنل، تعداد نفر و اقتصاد خود ما شما مثلا بهتر شده میره. اما یکی باز پول بعد بیرون از کشور ما شما موضوع در اقتصاد کشور ما شما قدر و قدر رولش نداره، چون اصل پول سرمایه میره اون طرف و تعدادی باز همین پرسنل و تعداد منابع بشری ما شما بیشتر سر کار میشه. ډېره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ. تشکر از شما، خوش آمدید. تشکر از همکار شما. خیر اوسه. له نړۍ سره سیال نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال، د جنت په مثال خپل وطن جوړو. بیا هم څلوېښت درنو لیدونکو تاسې ګورئ چې د بوټانو تر څنګ یې چپلقو غرفې ته راغلو او ګورو چې تاسې درنو لیدونکو ګورئ چې غټ بوټ یې جوړ کړی چې دا به چا دپاره جوړ کړی. دغه مسؤل کس سره خبرې کوو، راځئ له موږ سره اوسئ. زه ځواب ګیر کړم. سلام ستړي مه شئ. تاسو ته مې صحیح صدقه ده بخیر. ډېره مننه سلامت اوسئ. که پیل کې راته نوم مبارک دی سړی؟ زما نوم فیروز خان ده، یو تن د کارخانه‌دارانو څخه. ستاسې شرکت څه شی تولیدوي؟ ځکه موږ خو ډېر شیان ګورو چې بوټونه دي. زمونږ کمپنۍ چې ده په نامه د امجد شوز نومیږي. دلته موږ بوټان جوړوو، څپلۍ، سرپایانې، چپلې بوټ او موزې. او دغه غټ بوټ ګورو چې دا تاسې څه دپاره جوړ کړی دی؟ چا دپاره مو جوړ کړی دی؟ کوم فرمایش چا درکړی او که څنګه؟ دا فرمایش چا موږ ته نه ده راکړی، دا د موږ هغه مشرانو استادانو دا جوړ کړی دی د لپاره چې بعض ځایو کې نمایشګاهګانو کې دا وړو همداسې نمایش دپاره ږدو چې د خلکو توجه درته جذب شي. ښه، تاسې توجه دپاره جوړ کړی. داسې کوم کس پیدا شي چې دا واخلي یا دومره غټه خبره به یې د چا؟ نه دونه غټه پښه خو نشته ده، خو خلک شته دي چې دا هوا اخلي. ډېر خلک راځي او اخلي غواړي. د دې بله جوړه شته دی که نه یوازې همدا یو هم جوړ کړی دی؟ نه دا یو لنګ هم جوړ کړی ده او یو لنګ چې دا زنانه ده. فکر کوم چې شیرخان دپاره به ښه وي. نه شیرخان د پښو نه دا ډېر غټ دي.
ډېر ته غټ دي او شیرخان ته موږ جوړ کړي دي هغه لپاره تاسې جوړ کړي راغلی تاسو او هغه ته پر جوړ کړي دي ورته څو نمبر اخبار وای دا هغه د شیرخان دقیقه په یاد مې نه ده خو د لمبر شته انسان لمبر ده دا دی په اندازه دینه بل کوښنو یعنی اتیا یا شپږ یا نمبر نه هغه وړه راځي تقریبا دغه دیش 15 نمبر راځي دغه او تاسو شرکت کوم ځای کې موقعیت لري د موږ شرکت چې د جوشیر کې ده جوشیر کې څو کال کېږي چې څومره وخت کې تاسو شرکت کار کوي موږ تقریبا دغه 15 کال کېږي 15 کال کې تاسو تولیدات کوي دا تولیدات هم د هیواد څو ولایتونو ته رسیدلي دي او که خارج ته کوم صادرات لري خارج ته هم کولای شي صادرې کړو خو اوس خارجیان خو ډېر هوښیار دي سره د خو نه یو لنګ بوټ سپلای چې نه پرېږدي چې خولار سي خو نه دروازې دولت خوشي کړي دي ورته چې دا خانار شي راځي څلور د ولایتونو ته موږ هغه لرو معلومه لیږو او تاسو شرکت کې څو نفر کار کوي د موږ شرکت کې تقریبا څو ځای موږ تولید لرو د تقریبا 15 شپږ او یا نفر پورې کار کوي ډېر امن سلامت سپورسو کوم هیوادوالو ته پیغام دی موږ پیغام هیوادوال ته دغه ده چې ډېر زیات کوشش وکړي خپل داخلي تولیدات استفاده کوي او دولت هم دا خواهش ده چې ګمرکي تعرفې د په خارجي مالو باندې ولوړي ډېر امن سلامت سمون ته وخت راکړ خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نامنې هیڅ يرغل دا هیواد معطل نامنې هیڅ يرغل دا هیواد معطل نپرېږدي پر حریم نپرېږدي پر حریم بچی د جان خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو بیا هم ستړي مشې درنلیدونکو بلې غرفې ته راغلو دا هم کورني تولیدات دي چې شامپوګانې دي کریمونه دي او تر څنګ نور مواد دي دغه مسؤل کس سره خبرې کوو چې دوی څه تولیدوي سلام ستړي مشې وعلیکم السلام ورحمت الله خیر سیادت مخه دي ډېر امن سلامت اوسو پیل کړی راته نوم مبارک مو څه دی عبدالرحمن مرحبا صنعتي ګروپ نه ډېر امن سلامت اوسو ستاسو شرکت څه شی تولیدوي ځکه موږ خو ډېر شیان ګورو صابون دي کریمونه دي شامپووي دي لوشن دي تقریبا 22 سیزونه مو 22 کلم جنس موږ تولیدوو دغه 22 قلم تاسو تولیدوي دغه خام مواد تاسو کوم ځای څخه راوړئ خام مواد زموږ د خونو اکثره نیچرل سامان دي وطني دي مثال د انار دي انار صابون دي د زیرې صابون دي د لیمو صابون دي الوویرا صابون دي زموږ اکثره زور پر طبیعي شیانو دي وطن کې الحمدلله ډېر شیان راته پیدا کېږي ټول شیان په خپله داخلي هېواد کې پیدا کېږي نه تقریبا 10% خارجي هم راځي او ستاسو شرکت کوم ځای کې موقعیت لري څو وخت کېږي ستاسو شرکت فعالیت نه تقریبا څه باندې 2.5 کاله کېږي موږ کندهار ولایت کې زموږ مرکزي ځای دی او شرکت مو مالته دی او شرکت کې څو نفر کار کوي تقریبا 15 نفره کېږي 15 نفره ستاسو شرکت کې کار کوي که چېرته ستاسو کاروبار غټ شي نو تاسو کولی شئ کارمندان هم زیات کړئ ولې نه چې هر څه کار هلته ډېرېږي کارمندان ورسره ډېرېږي ورسره اضافه کېږي او یوازې په خپل ولایتونو کې نمایندګان لري یا آنلاین شاپینګ څه کوئ آنلاین مو نه دی کړی په افغانستان په ټولو ولایتو کې زموږ توزیع شروع ده همدارنګه ځینې بیروني هیوادونه دي مثال هغه هم زموږ څه وړي که ایران کې جرمني کاناډا دا زموږ صابونونه خو نو اخواته د وطني صابونان خارج ته هم تاسې صادر کوئ تللی دي بلې همدا اوس هم روان دي دغلته چې کوم قیمتونه لري دغه قیمتونه بیا په خارج کې سره یو شان دي که نه خارج کې خلک زموږ څه د افغانستان کې کم چې زموږ ریټونه دي په هغه ریټو علي بیا هلته دوی په نورو قیمتو په جیب قیمتو باندې خارج کې ورکوي او دغه کیفیت څنګه دی ځکه بهر ته صادر کېږي نو خامخا کیفیت چې خارج ته یو شی وړي هغې لابراتواري هغې ګوري چې کیفیت نه هغې چیرې غواړي کیفیت انشاءالله الحمدلله ښه نتیجه ورکړې ده نو زموږ څخه خارج ته هم روان دي په دا دلیل ډېر امنه سلامت اوسئ په وروستیو کې مو پیغام هېوادوالو ته وړاندې کړي هېوادوالو ته مو دا پیغام دی چې وطني شی کار کو او په ضمن کې باید کیفیت ته وکتل سي چې وطني شی کار سي هم دا وطن ته یو مثبته نتیجه ورکړي هم یو شرکت ته مثبته نتیجه ورکړي ډېر امنه سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ
بس اخلاص تانت یو په اخلاص نور لغم بس اخلاص تانت یو په اخلاص ولاړیو درت گیو برم بیا هم ستړي مشه درنو لیدونکو بلې غرفې ته راغلو چې دوی کتابونه چاپ کوي ترڅنګ یې کتابچې او غیره نور د تعلیم برخه چې کوم څومره کتابونه شیان په کار راځي هغه دوی چاپ کوي نو الحمدلله په خپل افغانستان کې کتابچې قلمونه کتابونه او داسې نور تعلیم برخه چې کوم سامان په کار راځي جوړیږي نو دغه مسؤل کس سره خبرې کوو چې دوی څه شیان تولیدوي سلام ستړي مشه وعلیکم سلام تاسو ته مشه بخیر راغله ډېر مننه سلامت اوسئ په پیل کې راته نوم مبارک دی نوم مې رحمت شاه ساحل رحمت شاه ساحل تاسو راته وایي ستاسو شرکت چېرته موقعیت لري موقعیت جمعه محمدي صنعتي پارکونو کې نساجي کې کابل او څو کاله کېږي فعالیت 2002 کې فعالیت شروع کړی تر 2023 پورې دوام کړی دی او ستاسو شرکت څه شی تولیدوي ځکه موږ کتابونه کتابچې نور شیان زموږ شرکت د معرف بخش کې کتابونه کتابچې دوسیې نور داسې مختلف دغه مفهوم شیان لکه تاریخي کتابونه وي د افغانستان د معرف کتابونو ته موږ ډېر فوکس ورکړی دی ډېره مننه سلامت اوسئ دغه خام مواد لکه خام مواد چې پکې کاغذ استعمالوي دا کوم ځای څخه راوړئ دا زیاتره موږ اندونیزیا نه پاکستان نه او چین نه راغواړو داخل هېواد کې نه پیدا کېږي مراد داخل هېواد کې پیدا کېږي خو زیاتره کیفیت کیفیت هم جوړ نه وي بیا یې موږ تاسې قراردادیان داسې دي چې بس هغه خپل ګټې ته ګورو داسې نه وایي چې یو بل نفر ته باید ګټه ورسوو یا صحیح مواد راوړو صحیح مواد نه راوړي د افغانستان دغه تجاران او ستاسو شرکت کې څو نفر کار کوي زموږ په شرکت کې شاوخوا یو 13 نفر به وي 13 نفر څنګه دی خوا وکتل نقل دې واخیسته نه نقل مې نه ده اخیستی خو 13 نفر به انشاءالله کار کوي تاسو پکې څه کار کوئ زه خو مارکیټینګ کوم ورته تاسو د مارکیټ برخه کې کار کوئ تر اوسه پورې دغه نمایشګاه چې شپږ ورځې دوام وکړ سبا به وروستۍ ورځې څه ګټه تاسو در ورسېدله څه قراردادونه پکې وکړ دا قراردادونه خو نه دي کړي خو ګټه یې په دې ورسېده چې خلکو ته معلوم شي چې افغانستان کې مطبعې شته د چاپ ماشینري شته ځکه موږ ماشینده زیاتره ماشینري زموږ څه ده د جرمني له هېواد نه موږ دغه کړی دغه تولید کړی دلته موږ کار پرې روان کړی دی نو موږ د افغانستان په هغه کې دغه د کتابونو د کتابچو ته او دغه د بروشر او لوحې او بینر او دې شیانو ته دغه ډبې هم و د اعتبار خاطره موږ خالي ډبې هم جوړوو او ترڅنګ نور څه شی نه جوړوي یوازې همدا ډبې ترڅنګ کتابچې معرف برخه کې څومره سامان ټول شیان دغه کوم بسته بندي سره د ټول دا موږ کولی شو جوړوو په ښه کوالټي کې او په مناسب قیمت باندې ډېره مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې د هېوادوالو ته څه پیغام دی بس هېوادوالو ته ما دا پیغام ده چې اول خو وزارت تجارت و صنایع باید دغه تجارانو سره نږدې نه کتلې وای داسې نه وای کړي چې بس تالار کې تو خبرې وکړې نور څوک پې ولاړ څوک بل هر یو غرفې والا سره به راغلی ته کوم کار مخته بې ته کوم کار مخته بې بس هغه نمایشي هغه یې وکړله یوازې سټیج باندې خبرې وکړله او لاړه او لاړ بس نور داسې ونه لري دا مشکل څوک لري څوک نه لري زموږ د طبابت بخش کې د طباعتي بخش کې هېڅ هغه نظر وانه چوه بس خالي نمایشي خبرې وکړو نو لاړه ډېره مننه سلامت اوسئ موږ ته مو وخت راکړه خیر له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال نور سمسور به یې کړو نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال د جنت لیدونکو بلې غرفې ته راغلو چې دوی د تشنابونو لپاره دستشویي لپاره بمبې جوړوي شاورې جوړوي داسې نور اړوند سامان جوړوي دغه مسؤل کس سره خبرې کوو چې دوی څه رقم دا شیان جوړوي سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام بخیر راغلی ښه راغلی بخیر راغلاست ډېره مننه سلامت اوسئ پیل کې راته وایي نوم مبارک نوم مې نورالله ده د یو تن د چیني فابریکې مسؤل یم ډېره مننه سلامت اوسئ تاسو راته وایي ستاسو شرکت چېرته موقعیت لري او څه شی تولیدوي زموږ شرکت خو پل چرخي کې په کابل کې پل چرخي کې صنعتي کې موقعیت لري کوم د تشناب وسایل حمام وسایل اشپزخانې وسایل موږ تولیدوو ډېره مننه سلامت اوسئ دغه راته وایي چې دغه خام مواد تاسو له کوم ځای څخه راوړئ دغه اوسپنه شو داسې نور مواد لکه خام مواد د موږ خپل هېواد کې لکه کوم کباړ چې راځي موږ ته موږ کوو بیا پس
هغه نه خپل همدغه خپل کوم تولیدات کوم شیان چې موږ جوړو دا ترې جوړو. او ستاسې شرکت کې څومره پوره کار کوي؟ څومره وخت کېږي ستاسې شرکت فعالیت شروع کړی دی؟ زموږ شرکت خو په 2012 کال کې کار شروع کړی دی. تقریبا یو 12 کاله کېږي زموږ شرکت کار پیل کړی دی. څو تنه کارکوونکي لرئ شرکت؟ زموږ اوس فعلا یو 10 نفره 15 نفره کارګر زموږ اوس کار تر کار لاندې دي چې کار کوي خپله فابریکه کې. او دغه شاور او بامبو دې سربیره نور څه شی تولیدوئ؟ زموږ خپله په دې نوم باندې همدغه کوم شیان لکه د تشناب وسایل دي، د اشپزخانې وسایل دي، د حمام وسایل دغه تولیدوو. بس همدغه شیان دي. نور څه شیان تولیدوئ؟ همدغه شیان دي کوم شیان چې موږ اوس دلته تاسو یعنې همدغه کوم شیان چې دي همدغه موږ تولیدوو. ډېره مننه سلامت اوسئ. تاسې دلته نمایشګاه کې برخه اخیستې وه چې شاوخوا 15 ورځې نمایشګاه وه او نن سبا یې وروستۍ ورځ ده. دغه نمایشګاه څومره ګټوره وه؟ موږ لپاره خو ډېره ګټوره وه ځکه موږ په افغانستان کې اولینه فابریکه ده. په افغانستان کې بله فابریکه داسې نشته چې د اشپزخانې او تشناب او حمام وسایل جوړ کړي. موږ لپاره ډېره ګټوره وه. خلک راغللو، موږ له خلکو ډېره مننه کوو چې راغللو، د موږ تولیداتو نه نږدې نه لیدنه وکړه، ورسره اشنا شولو. ډېره مننه سلامت اوسئ. په وروستیو کې مو پیغام هېوادوالو ته څه دی؟ هېوادوالو ته مې پیغام دا ده چې له خپل د هېواد له تولیداتو استفاده وکړي، خپل تولیداتو ته لکه د افغانستان تولیداتو ډېر قدر ورکړي، رشد ورکړي او خلک استفاده ډېره ترې وکړي نظر خارجي تولیداتو ته. ډېره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ. خیر. خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال، خپل وطن جوړو له نړۍ سره. تاسې ګورئ موږ د رنګونو غرفې ته راغلو. الحمدلله په خپل افغانستان کې په ښه کیفیت باندې رنګونه جوړېږي. که غواړئ کورونه مو ښایسته او رنګین شي نو خپلو کورني تولیداتو څخه استفاده وکړئ تر څو کورونه مو ښایسته ښکاره شي. دغه غرفې مسؤل کس سره خبرې کوو چې دوی دغه رنګونه او دې تر څنګ نور څه شی تولیدوي. سلام ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. سلام تاسو درنو لیدونکو ته. ډېره مننه سلامت اوسئ. که پیل کړی نوم مبارک مو څه دی؟ نوم عمران دی او موږ د ننګرهار یو. ډېره مننه سلامت اوسئ. تاسو راته ووایئ ستاسو شرکت چېرته موقعیت لري او څه شی تولیدوي؟ زموږ شرکت چې دی په هغه کې موقعیت لري په دې چوک کې پوه شئ. او دا چې دی 10 کاله چې دی په یعنې ډېر وخت 10 کاله چې دی په ایران کې چلیدي دي، اوس چې دلته انتقال کړي دي. څومره وخت کېږي خپله داخل د هېواد کې تولیدات؟ داخل د هغه چې یو 12 کاله کېږي چې دلته تولید کې د ایراد کې چې دی مخکې د موږ هغه غټ نمایندګي پکې فابریکې وو، یعنې اوس هم دلته چې دی هغه نمایندګي مغه انتقال کړي دي. الحمدلله چې دی څوک چې استعمال کړي دي بیا د دې صفت یې کړي بیا یې وړي دي. دا نور رنګونه چې دی کنه دغه ان شاء الله یو په سله به ښه وي. ډېره مننه سلامت. دلته داخل د کابل کې کوم چوک کې ستاسې فابریکه ده چې هېوادوال هم خبر شي او بیا که کورونو لپاره رنګونه اخلي نو ستاسې ځای ته درشي؟ زموږ فابریکه چې دی رور کنه چې هغه دی په سرکنو کې دی پوه شئ. او دکان هم چې دی نماینده هغه چې دی یعنې مثلا نمایندګي چې خلک مال وړي کنه هغه چې دی په چوک کې دی او په کابل مارکیټ کې دی. کابل مارکیټ چوک چوک جادي میون چلمتري سره چې دی کابل مارکیټ کې. ډېره مننه سلامت. تاسو راته وایئ دغه رنګونو تر څنګ تاسې نور څه شی تولیدوئ که نه یوازې رنګونه تولیدوئ؟ نه رنګونه هم دي، شریشونه هم دي او چې دی ډېر شودونه موږ تولیدوو پوه شئ. لکه شرش شو، لکه واړه رنګونه شو او اوي روغاني ټول موږ تولیدوو. رنګونه خو دواړه یو روغاني او یو اوي لکه اوبو د تیلو په شریشونو کې تاسې کوم شریش د لرګي دپاره جوړوئ، کتابونو دپاره جوړوئ وغیره نور څه شی؟ نه دا موږ چې دی دا چې دی یو رنګ دپاره دی او بل چې دی دا لرګي دپاره استعمالوي خلک هغه موږ کوو. دغه شریشونه او دا او ډېره مننه سلامت اوسئ. ستاسې شرکت کې څو تنه کارکوونکي دي؟ داسې په شرکت کې خو ډېر داسې یو 1500 کسان په فابریکه کې کار کوي. یو فابریکه کې 1500 کار کوي؟ او دا چې دی ډېر سابقه دي که نه او دا یو ځای کې نه دي، څو ځایونو کې دي. بېلابېلو ځایونو کې کار کوي؟ بېلابېلو ځایونو کې چې دی کار کوي. مرکز مو چېرته دی؟ مرکز اصلي ځای یعنې غټ نمایندګي چې په هرات کې دي او دویم نمایندګي چې په کابل کې دي. یعنې مرکز مو هرات کې دی؟ هرات کې دي. تولید له همغه ځای څخه؟ هغه ځای نه دلته هم تولید کوو خو مین هغه چې غټ برانچ دی که نه هغه په هغه کې دي، په هرات کې دی. ډېره مننه سلامت اوسئ. په وروستیو کې مو هېوادوالو ته څه پیغام دی؟
بس هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې انشاءالله د خپل د وطن شیدونه کاروئ په دې چې زموږ وطن خپله ترقي وکړي او چې زموږ تولیدات هم چې دی الحمدلله ښه تولیدات دي چې دا وکاروو نو ډېر فایده به وشي وطن ته هم کېږي او خلکو ته به هم وشي ډېره مننه سلامت زموږ د وخت سرسیال ستژوند نور پښکلا پټ شولو اریانا ستژوند نور پښکلا پټ شولو اریانا نیکمرغي درته نیکمرغي لیدونکو تاسو ګورئ چې قالبونه جوړیږي الحمدلله په خپله داخل د هېواد کې هر ډول قالبونه جوړیږي چې دغه د پلاستیکي توکي که اوسپنهیي او دې ته ورته نور قالبونه وي الحمدلله په خپل افغانستان کې جوړیږي دغه غرفي مسؤل کس سره خبرې کوو چې دوی دا قالبونه څنګه جوړوي او څه ډول جوړیږي سلام ستړي مه شئ ډېره مننه سلامت اوسئ ته که پیل کې مو نوم مبارک نوم نوم مې حاجي شیرین اډوال د دې کارخانې رئیس ډېره مننه ژوندی اوسئ که پیل کې راته ووایئ ستاسې شرکت د څه په نوم دی کوم ځای کې موقعیت لري زمونږ ننګرهار ډای سنټر یا د قالب جوړولو شرکت دی دغه کارخانهدارو ته قالبونه جوړوو او هغوی بیا پرې تولید کوي دا د خپل هېواد تولید هم دی او ابتکار هم دی ډېره مننه سلامت اوسئ تاسې ویلې چې قالبونه جوړوو موږ خبرو کې ویل چې قالبونه جوړېږي تاسې کوم ډول قالبونه جوړوئ ځکه موږ خو ډېر شیان ګورو بوتل او قالبونه دې ته ورته نور شیان مننه مونږ د هر نوع قالب لږ به درته ایکسپلین کوم چې هغه که د پریس قالب دی که د سلور ډای کاسټینګ قالب دی که هغه د بلو قالب دی که هغه د پیډ بلو قالب دی که هغه د انجکشن قالب دی دا یو ډېر په هر نوع قالبي دا الحمدلله اوس په خپل هېواد کې خپله جوړو ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې شرکت کې څو تنه کارکوونکي دي او تر څنګ یې څومره وخت کېږي فعالیت مو شروع کړی دی 3 کاله کې چې موږ فعالیت شروع کړی دی او 23 هلکان استادان سره کار کوي 23 تنه کارکوونکي لرئ 23 تنه کارکوونکي لرو ډېره مننه سلامت زموږ خو دغه ویکټ یې تر څنګ د کرکټ اړوند سامان هم ګورو دا تاسې خپله جوړوئ که نه دا هېوادواله جوړ کړي دي نه دغه کوم بیټ او ویکټ یې دغه بعضې پلاستیک شیونه چې ګورئ دا مې خپل تولید هم دی او قالب مې هم خپل جوړ کړی دی او اډوال په نامه باندې دا پلاستیک هم دې دا زمونږ دی او دغه قالبونه تاسې خپله داخل د هېواد کې جوړوئ که نه بل هېواد نه راځي تاسې نه دا الحمدلله په خپل هېواد کې جوړوو زمونږ کارخانه په جلال آباد کې ده د قومندانۍ پل تر څنګ چې دا همدلته جوړوو دا خام مواد هم دلته پیدا کېږي او ماشینونه هم CNC راوړي دي دلته خلکو هېوادوالو ته خدمت کوو قالب ورته جوړوو چې هغوی ته تولید همدلته پرې وکړي ډېره مننه سلامت اوسئ دې تر څنګ نور څه شی جوړوئ یا که نه یوازې قالبونه او تر څنګ یې کرکټ اړوند سامان نه دغه فی الحال هم دغه د هېوادوالو د قالبونو دغه خدمات وړاندې کړي دي ډېره مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې مو هېوادوالو ته څه پیغام دی دغه وطن کار غواړي او راځئ چې په شریکه سره کار وکړو بچو باندې تعلیم وکړو سبق ووایو دا وطن ته کار وکړو ډېر ضرور دی د یو ملک اقتصاد هلته ښه کېږي چې کله صنعت ښه شي نو راځئ چې صنعت ته رشد ورکړو چې اقتصاد مو ښه شي ډېره مننه سلامت اوسئ نیکمرغي درته حسن کې شمس هلال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال خپل وطن درنو لیدونکو بلې غرفې ته راغلو چې کورنۍ افغاني کالي ګنډي تر څنګ یې نور څه جوړوي نو دغه مسؤل کس سره خبرې کوو چې دوی څه شی تولیدوي سلام خوب هستیم بخیر هستیم ډېره مننه سلامت اوسئ پیل کې راته وایئ نوم مبارک اوسئ همچنان از خودت بیادرک ډېره مننه سلامت اوسئ تاسو راته ووایئ چې ستاسې شرکت د افغاني کالو تر څنګ نور څه شی تولیدوي درباره افغانی دیگه شرکت ما که از تولیداتی کمپانی ترانه سایل که مکمل صنایع دستی زنان افغان دا پلاس باندې جوړیږي که کلش که از کار صنایع دستی است که جوړ میشه او ستاسې شرکت چیرته موقعیت لري او په څه په نوم دی شرکت ما موقعیتش که است پارک مال چاره انصاری منزل 4415 نمبر دکان ډېره مننه سلامت اوسئ ستاسې شرکت په کور کې فعالیت کوي که نه یو خاص ځای کې کار کوي چې
کارکونکي هم لري؟ نه لالاقند ما خود ما داریم کارخانه داریم، فابریکه است، یعنی از خود ما تولیدات کارخانه ما هستن. در خانه جور نمیشه. څو نفره کار کوي؟ یک 20 نفر کار میکنندش. او دا ټول زنانه کوي کنه نارینه؟ هم زنانه است هم مردانه هر دوش هستش. ډیر من سلامت سه د دې کالو ترڅنګ نور څه شی تولیدوي؟ دیگه هر چیزی هم تولید میکنیم، بس شده یعنی دکتری باشه، دیگه یونیفرم باشه، هر رقم تولیدات باشه ما تولید میکنیم، مشکل نیست. ډیر من سلامت سه دغه خام مواد چې کوم تاسو استعمالوي دي کې لکه ترڅنګ رخت شو دغه نور خامک او دغه شان ته کوم څه راوړي؟ یار کې از کلش چین میوه داره. چین څخه راوړي. داخل هیواد کې نه پیدا کیږي. یا حالا پیدا میشه در کم پیدا میشه دیگه. زیاد واردات که از کشور هست دیگه دیگه نمیباشه. ډیر من سلامت سه پروسه کوم هیوادوالو ته پیغام ده؟ پیغام این همیشه که بازار شده از افغانی خود ما را استفاده کنن که وطن ما رشد کنه، پیشرفت کنه، یا تولیدات وطن خود ما را استفاده کنن. ډیر من سلامت چې موږ ته وخت راکړ. نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال ورکی نور کړو ستم لته خاک پاک حرم ورکی نور کړو ستم لته خاک پاک حرم دا وطن شملور دا وطن شملور دا هیواد بغیوان بیا هم تل مشه درنو لیدونکو بهر راوتلو د هیواد دلته څنګه مې هیوادوال ولاړ دوی څخه وپوښتو چې نمایشګاه څنګه وه دوی لیدنه ته کړې ده. سلام ستړي مه شئ. علیکم سلام، تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره مننه سلامت اوسئ. که پیل کړې د نوم مبارک شي. خپل نوم یې قدرت الله ده. قدرت الله تاسو راته وایئ نمایشګاه څخه مو لیدنه وکړه، نمایشګاه څنګه وه؟ بلکل له نمایشګاه څخه مو لیدنه وکوله، ډېر خوشحاله ولو. خپل وطن کې مو ښه تولیدات درلودلو. نو هغو خلکو څخه هیله کوو چې کوم شیان دلته په وطن کې پیدا کېږي هغه دلته په وطن کې خریداري وکړي. هم به مو د وطن کارخانې پر مخ باندې ولاړې شي او هم به مو شیان دلته په وطن کې. ډېره مننه. تاسو ته کوم شی جالب ښکاره شو چې مخکې مو په افغانستان کې نه تولیدل، اوس په افغانستان کې تولیدېږي؟ کوم شی تاسو ته جالب؟ ما ته یعنې دلته په نمایشګاه کې سخت زیات شیان ولو، حتی زرنجان ولو، موټر ولو، ښه تولیدات ولو، رقم تولیدات ولو. تاسو ته پکې جالب څه شی ښکاره شو؟ ما ته پکې جالب زرنج ښکاره شو. زرنج چې مخکې د بهر څخه راتله اوس په خپله داخل د هیواد اوس دلته په داخل کې په ډېره مننه سلامت په روسیې کې مو هیوادوالو ته څه پیغام دی؟ هیوادوالو ته مو دا پیغام ده چې کوم شیان چې دلې په خپل وطن کې پیدا کېږي هغه باید په خپل وطن کې واخلي. نو د بهر چې راځي هغه یې د وطن تولیدات هم پر ښه دي، هم یې کیفیت پر ښه ده، هم به مو د خپل وطن کې یو کاروبار زمینه برابره شي. ډېره مننه سلامت چې موږ ته مو وخت راکړه. ښه وخت. لا نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال بل هیوادوالو ولاړ دی، ده هم د نمایشګاه څخه لیدنه وکړه، ده به وپوښتو چې نمایشګاه څنګه وه. سلام ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. ډېره مننه سلامت شو. که پیل کړه ته نوم مبارک دی؟ نوم مې عصمت الله غمخوار ده او نن ورځ راغلی وم د نمایشګاه ته، لیدنه مې ترېنه وکړه ماشاءالله او ډېر شیان مې ولیدل، ولې چې د وطن تولیدات ما ډېر نه و لیدلې او اوس مې فکر وکړم چې واقعیت د رښتیا خبره ده چې وطن ما خپل شی او بیخي ډېر کړی دي تولیدات. دا د لومړی ځل و چې نمایشګاه څخه لیدنه وکړه که نه مخکې هم راغلی وې نمایشګاه؟ نه دا لومړی ځل و چې د هغې نه مو لیدنه وکړه. ماشاءالله ډېر پرمختګ او ډېر هغه یې کړې ده. نو واقعیت تاسو ته پکې څه شی جالب ښکاره شو چې نو ډېر درې مختلف شیانو چې ما وکتلو نو په خوراکي کې یا په نورو شیانو کې نو ډېر داسې تولیداتو چې موږ بیخي د نورو ملکو سره هغه کول. نو الحمدلله شکر دا ټول شیان اوس په خپل ملک کې موږ ته کېږي. ډېره مننه سلامت په روسیې کې مو هیوادوالو ته څه پیغام دی؟ مهرباني. پیغام مو دا ده چې بس هر څوک باید کوشش وکړي د خپل وطن د پوره کارخانې جوړې کړي او دا رقم نمایشګاه جوړې کړي
او چې وطن خلک وطنوال دغه لیدنه وکړي او خلک پوه شي چې د موږ وطن دومره شیان یا دومره ظرفیت دومره هغه لري چې د خپل وطن په خدمت کې یا د خپل وطن بسنه وکړي. ډېر مننه سلامت چې موږ ته وخت راکړی. له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو، له نړۍ سره سیال ستا له مینې قربان عذر دی هر زمان، ستا له مینې قربان عذر دی هر زمان، د ښکلاو امیل د ښکلاو امیل خدای ستر. تاسې د کورني تولیدي شرکتونو تولیداتو کتل، ماشاءالله ډېر ښایسته شیان یې تولید کړي وو. هغه څه چې په افغانستان کې مخکې نه تولید کېده اوس په افغانستان کې تولیدېږي. نو د هېوادوالو خبرې مو هم واورېدلې چې هغوی د سرمایه ګزارانو څخه هیله کوله هغه څه چې اوس له افغانستان ته واردېږي نو هڅه دې وکړي چې په داخل د افغانستان کې دې جوړ کړي. له درنو لیدونکو له تاسو څخه بیا هم مننه کوم چې تر پایه ملتیا وکړه. تر بیا ښې چارې خپل وطن جوړوو، له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو، له نړۍ سره سیال نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال، د جنت په مثال خپل وطن جوړوو، له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو، له نړۍ سره سیال.